أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نو مخکې یو ملګری چې را لګلو د فتنو بارک چې انسان په کومه طریقه باندې فتنو نه بچ. دا ډېر مهمه خبره موږ سره وادم کړو، موږ د سیرت نو ورس ان شاء الله باغی خبره وکړو. حذیفه ابن یمان دار محمد رسول الله ملګری دی رازداري، هغه فرمایي د الله نبی چې کړه د خیر او د شر خبره تشریح کوله، نو ما به د شر پوښتنه کوله چې اسنه به ګیر نشي. د دې ملګری د کوره بچی چې دا تاسو وکړي، لیکن د دې جواب نه مخکې اول فتنه په جندل پکار دی، دغه اقسام په جندل پکار دی، به تنظیم بچ کول پکار دی. قانون داري چې سړی دشمن نه په هغه وخت کې بچ کیږي چې دشمن د مخکې په جندلې تعریف ورته شوی چې لکه دا رقم جامو والا دی او د شکل والا دی او په دې وخت کې راځي او د شي نن به ان شاء الله کې د ژوند باقی دا خبره تشریح کو چې فتنه ویلې چې صلی الله رسول فتنه صلی الله علیه یو او به که شرط د هفته ورځ باندې ژوند دی نو به ان شاء الله اخملګری له جواب کوو چې د فتنې علاج پس کې دی، سړی په کومه طریقه د فتنې نه بچ کیږي. راځي نن په فتنه باندې سره خبرو کوو چې د فتنه ویلې صلی او دا څه خبره ده چې بالکل ځان له بده ځړ باندې لیکل پکار دي، ځکه الله رسول د زمونږ ډیر خیر خواهان دي، خاص کر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ له پوره دین تشریح کړی دی او به بیان کړی دی چې انسان کله باغې باندې سوچو کې نو دا به شرط به بدنو کې واقع نشي. اول فتنه پیژندل دغه نه ورسره به هغه اسباب استعمالول چې سړی به د فتنې نه بچي. قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي د فتنې لپاره ډېر معناګانې دي، جدا جدا الفاظ باندې راغلي، لیکن د معناګانو نه مخکې چې اختبار او د شیطان فتنه او بل او د حق نه خلک اړول په بل تر باندې روانول. اولنې فتنه چې څنګه الله ذکر کړی دا مال انما اموالکم واولادکم فتنه. الله وساسو په دې مالونو کې بعضی مالونه او بعضی اولاد فتنه ده. څه مطلب؟ حرام مال ګټل، د سه مال ګټل چې ته به د الله د حکم نه فاتشي او هغه کې بند کړي شي، د سه مال د تعالی فتنه وګرځیدا. بعضی بچی سره فتنه جوړ شي، حرام او حلال به فرق نه کوي، دغه لپاره ګټه راوړي. رسول الله فرمای، امام ترمذی حدیث نقل کړي په صحیح سند باندې، و ان لكل امه، رسول الله فرمایي چې د هر امت د فار فتنه را و فتنه امتي او زما د امت فتنه چې د المال او مال له ورسره ان شاء الله دا خبره ذکر کیږي. دا به مقصد نه وي چې سړی دکانداری کوي او سړی تجارتونه کوي بس د مال ګټي لکه دا خو فتنه ګوتی مو وروړه نه. په حرامه طریقه باندې انسان چې کله په حلاله طریقه باندې ذمہدار کوي او په هغه باندې دکانداری نه کوي وغیرہ، دا څنګه د الله امر دی، په دې کې به مخالفت نشته. دغه کې مراد رسول الله ذکر کړی دا هغه حرام مال. ذکر رسول الله فرمایي وې د شپې به سړی مسلمان او سبب کافر او د سبب د سړی مسلمان د شپې به ایسه به ایمان شي د ایمان د وجه. کله چې انسان د الله د ذکر نه په دې مال او اولاد باندې غافل شي او دین ور باندې خرج کړي، دا به فتنه ګرځي. او ډېر انسانان په دې کې ور واقع دي چې مال صرف زما د جیب لره شي او زما د بدن لره شي او زما د لاس لره شي، نور دار فرق نه کوم چې دا حلال دی که دا حرام، دا فتنه را. حدیث کې د رسول الله فرمایي، بخاری کې حدیث دی، لل فقر ويزسس ننير، د فقر د وجه نه پتا سو نه یریګم، ولیکن دومره خبره ده زه پتا سو یریګم چې د دنیا په پتا سو را پراخ شي او محبت به وسره وکي لکه څنګه چې وسره د مخې خلکو کړي دا د شي به د دنیا تاسو برباد کی لکه څنګه چې حق دنیا هغه خلک برباد کړ. عیسی علیه السلام فرمایي دنیا محبت د شي دی لکه د درې بوبا چې څومره سکیته کېږي او یا د دې مثال څه لکه سپرلی دا شپتله سروي که د وس مطابق اندازې برابر اوخري نو خېټه به په مړ شي او ژوندې به پاتې یو کلمې ته ډکه کړي نو ایسه به دا وجلې کیږي. قران کې الله فرمایي ما بعوزا حیات الحيوان انت به لیکي وی دې مثال کې الله دا ماشه ولې ذکر کوي، وجه دا چې ماشه کله وږي نو دا ژوندې خو چې کله مور شي ایسه به مړ شي. انسان چې کله د مال نه لري وي دا زړه آباد خو چې کله دا په دې مال کې وردانه شو دا غي سره امخته شو زړه به اوجلې شو د شي اوجلې شي چې د الله څخه به تر فارغ نشي. رسول الله فرمایي د دې مثال څه لکه اوبه، انسان چې کله په اوبو باندې ور روان شي او په اوبو باندې ورځي خامخا د بل دواله رسیږي. نو مراد د مال نه اقمل چې هغه په حرامو طریقو باندې سړی وګټي یو
د الله د ذکر نه سړی په غافل بل او عقب شي چې سړی د الله د ذکر نه په غافل کیږي او سړی په د دین خرچي ته پوه شه بده باندې چې دا مال او بچی سره لپاره فتنه را وسر سړی ګور خپل مال دریم قران کې رب العالمین فرمایي یو له فتنه دا ذکر کړي زنانه زوینه للناس الله دې خلق له ډول کړي شوی د محبت د شهوات من النساء شغه زنانه دي رسول الله فرمایي بخاری کې حدیث مسلم کې وما ترکت بعد فتنه رسول الله فرمایي چې ما د خپل ځان نورسه فتنه پر خودل نه ده ډیر zarar ورکون کې نارینه ولا من النساء زنانه ولا معنا دا چې زنانه ولا ان نارینه ولا زید ټکر ور کوي zarar ور کوي هغه باندې فتنه راځي او په دې ټول فتنو کې رسول الله فرمایي چې سخت دریزه فتنه هغه زنانه ده شیطان ویلو کچر د بل هیڅ شنی د انسان د ګمرا کول لپاره د قزنانی بس د شماره لپاره بس ده لکه نو د يهود نصاراو دا چال چې زنانه او باسه لکه د زنانه ورځ دا زنانه رسل پکار دی او دفتر کې شریک نه ول پکار دی رسول الله فرمایي چې پردیس زنانه سره په کوټه کې پاتې شو ساس خاص اندام نه سپینی او بلاړي مزي ام دې وخت کې وته منافق شي ته وسګورا دا د الله نبی ته شکړي داخله صرف خل منافقان کوي چې لکه بده خلکو کې شرط ایمان زره برابر نشته وزدت څنګه ګډوډ کړ الله نبی فرمایي او روایت کې راځي چې سړی د پردیس زنانه سره کې نو د غب شپ باندې خبره وکي اسی بده کتل باندې چې داغه د اندام نسپینی او بلاړي نو پم دی او بو وته سره د سړی د منافقانو په جمع کې راغی د يهود نصاراو ویلان دي پروت به چې غوښه لکه زب کې نه ما او الله ما ډیر منځونه کړی دی او روزي مینه ولې دا مې کړو هغه امام مسلم حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي د دنیا خوګم ده او شنم ده خوګ شه طبعا د انسان خوږي او بیا شنه منظره هو ان الله رسول الله فرمایي رب العالمین تاسو به دي کې نائبان ګرځي تاسو له درکې فینظر بيد الله ګوري کیف تعملون چې تاسو به د مال کې څه چل کوئ فتقوا الدنيا رسول الله فرمایي دنیا نه ځان وساتئ واتقوا النساء رسول الله فرمایي د زنانو نه ځان وساتئ اولنی فتنه چې بني اسرائیل کې پیدا شو هغه په دقه زنانو د وجه نه دنیا سره الله رسول الله فرمایي ډېر احتیاط زنانه د ابلیس علیه لعنت راشي دي په دې باندې نه کاری او د شیطان د غیر مسلم لوی جال له چې انسان په راګيري او چې کله پر دې زنانه سره کینه صوتي وری امختکړي غلطه ایمان درنه بهوزي به غیرت کې به هغه په خلاف باندې خبر نشي کولی ځکه څلګي مرز ولې تر دې پر اهل علم فرمای لا تدخل المرأة الاجنبيه وی برادر زنانه لمه داخليګه و ان كنت تقول اگر کته دا وای شو علمها القران زدي زنانه القران تشریکو اهل علم فرمای چې قران مرتبه بیان په کوټه کې چرته پردینه افوا بیان کې بجودا ځای کې کمه خامخ د پردیس زنانه سره کې نه واستانی کا سره کېږي قران کریم چې ته بیانې د رسول الله احادیث چې ته بیانې دا ګوره فتنه را بګیرا ګیری ځنته ساته ابلیس په دې باندې سړی ګیری خشه وړاندې پیش کی عنوان کې رسول الله فرمایي ابن ماجه کې روایت دی ما من یوم وی هیڅ ورځ نشه مگر دوه ملائک आवाज کوي ویل للرجال من النساء واق انسانان د الله برباد کی چې پردوس زنانه سره کینی وویل للنساء من الرجال اوقنا زنانه د الله برباد کی چې هغه پردوس سره سره کینی رسول الله فرمای ارسال ار ورسو دوه ملائک راځي هغه د شوی چې کم سړی د پردیس زنانه سره په یوځای کې واجب پاتې کیږي د سړی د الله برباد کی او کوم زنانه چې د پردوس سره پاتې کیږي وې د زنانه د الله برباد کی سم خیال له چې ملائک موږ له خیره او غواړي نو به موږ پاتې شو قطن به سړی پاتې کیږي نه وې تبادی شي غرق دي شي څلورم لوی فتنه حب الدنيا د دنیا محبت رسول الله فرمایي وېدا د هر ګناه سر ده سر او څنګه الله قران کې فرمایي چې خلکو تاسو یې دوکنه کې الحیات الدنیا ګوره د ژوند دنیوي او رب العالمین باندې ګوره د دوکمر دوکنه کې چې هغه ابلیس ته مړه ګناه کوي څنګه الله غفور رحیم دی لکه ډېر انسان د شي عقیده لري ویره الله غفور رحیم دی غفور رحیم دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ودا سړی خطا شوی دی څنګه الله لکه څنګه غفور رحیم دی دغه څنګه الله ګوره قهارم دی کچر د خو راټینګ کړی واري قران کې الله فرمایي زما غضب چې بچا باندې ورغه بازار سړی برباد شو فقط هوا الله برباد دی چې الله ورته برباد وي به برباد دی دا انسان لپاره کېږي نه همیشه وسترنی لیکن مؤمن به است دوکش حسن بصری فرمایي دا د سامان دی پاتې کېږي او نږدې ده چې د خپل اهل په غفلت کې واقع کې لاس به مګي چې لګا درس چلو شو نو به د دنیا نه سړی په دې باندې بچ کېږي اهل علم فرمایي چې صبر کوه دغه د خوندونو نه دغه د حکومتونو نه دغه د راحت نه دغه مزونه که تکلیف در باندې چرته راغی جزې پځه کوما دلیل په دې باندې چې د الله رسول په اطاعت باندې ګوره هیڅ مخکمه کې
ما خوراک مخې کوا مسکل مخې کوا ما خوبه ما بیبي ما اولاد ما راحت ما کرسي نه د ملګرو ژوند او نه سیاحت په ارزه کې د الله او د الله رسول لحاظ کینې کله انسان حلال مال استعمال کی توجه قران کې الله فرمایي دا جایز ده قل هو من حرم شا حرم کړی د الله ډول التي اخرج لعباده چې د خپل بندگانو لري استری چې حلال جامه غوندي حلال خوراک کوي حلال گاډي کې ګرځي زمونږ الله فرمایي دا حلال دي دا پتا باندې چې حرام کړی دي معنا مې حرام وای حرام شو حلالونه استعمال تاسو کولای شي پنځمه فتنه علماء دا ذکر کړی دنیوي علوم توجه اې دې به دا مقصد نه چې سړی به دنیوي علوم نه زده کوي نه یو سړی به تور مثال منطق یادي چې دا په دې علماو کې غرور راولي چې لکه پلان ډېر منطقي مولا دی هیڅ په پوهیږي نه اځي د خلکو شهرت لري لله الحمد چې کوم انسان په قران او سنت باندې پوښي منطق مسې چې هغه بګران دی دیږي نه یا علمي ریاضي یاد ده او یا کیمیا یاد ده او فزیک او ځان ډډ کې چې زه خو ګوره د کیمیا والا یم زه خو د فزیک والا یم زما خو د هندسه یاد ده زما خو د حسابونه یاد دي ماستر د منطق علم دی او ماستر د شعر علم دی او ماستر د فلسفي علم دی زه فیلسوف یم فلاني چې یو سړی ورته قران او سنت بیانې مړ وي دا خو چرته د مليانو کار دی سادهګانو قال الله قال الرسول افلاطون له چاویلې یو نبی ورته ویل چې راځه قران او سنت د الله کتاب له وکیل موسی عليه السلام غالبا ته طلب وکړي ونحن قوم محزبون من تعلیم ولا خلق شرط عوام ولا العرش د علم چې پتا کې غرور راولي کده قران او سنت علم ولې نه ته کوی شه بده باندې استفدنا کې واقع شي حق علم دی چې تا د عاجزي په طرف باندې روان کی چې د قران او سنت مقابله کې تو ودرېږي نو کوی شه بده چې استفدنا کې واقع قران کې الله فرمایي فلما جاءتهم رسلهم شكل دي خلق لنا تغوا کې رسولانو بالبينات فخر دلایل فرحوا بما عندهم من العلم واذا كما علم چې موږ سره دي د دنیا بس په دې باندې موږ خوشاله یو چې د سادهګانو عوامو لور شي دا ګور فتنه شو او بل نشنه فتنه ده چې انسان په دې ډله او ټفله کې ځان ور داخل کی چې به هغه ډله او ټفله د الله او د الله رسول مخالفت کی او دا به کې جوابونه کوي د شي تنظیم فرستی او د شي ډله فرستی چې هغه ډله واغه تنظیم ولو دغه مشر د الله او د الله رسول په مخالفت کې واقعي خطبه د ډله کې ور داخل شوی بس فرض او سوق لکه ډیر انسانان دا غلطه خبره کوي ویل کده چرچې نه پاره کې شرانو بیا بچر سکي دا خبره د الله او د الله رسول د حکم نه خلاف ده الله رسول د شي وایي چې په کوم ځای کې حق الته ورشي غستا سو ورکره بشه وګرځي دي چې دا د حق مقابله ده په کار ده چې دي چرچې مقابله ته کې تو سره څنګه چر سکي نو د شي ډله ټفله کې داخله ده چې د الله او د الله رسول نه باز اوامر دغه مخالفه او ته په کلک دغه په تایید کې ودرېږي چې نه وس موږ په ډله کې یو دا موږ ابیر خبره کړې ده دنو ډیر سخت فتنه را او بل لوی فتنه په فتنه کو دار چې یو الله رسول ویل دی او بل څه خبره کړې ده ته د الله رسول خبره پرې دی او بل څه خبره راولې دنو عظیمه فتنه را شاول الله سے فرمای قیامت کې به خلک الله سبحانه پیش کوي علماء دا خبره ذکر کړي چې بعضی په فتنو کې ولې فتنه ده بعضی مؤسسات دي هغه بيدیني چې اسه انسان لوي چې تاسو موږ سره بده کې را شریک شدا دا کارونه کوو په دې مسجد د الله او د الله رسول مخالفت کیږي ته ګوره په لوی فتنه کې واقع شوي ځنته ساته دا بعضی کتابونه د فتنو نه ډک دي چې په هغه کې د پردیس نه نو تصویرانو غب شفا خراب خبري خلک د الله او د الله رسول نه اړي او په بل طرف باندې رواني لکه دا کتابونه اکثر په بازار کې موجود دی وای ګورئ هیڅ کتاب منئ هلکه پلانټ ټیم کې دا ډرامه شروع ده بس هغه ځان رسول پکار دي دا د نوې کور پلاني ډرامه ده دا پلاني ډرامه ده په تلویزیون کې او دا پر ادو کې او دا په دې کې ته چې دی له وخت ورکې ته پوښه بده چې فتنه کې واقع شو امام شافعي رحمت الله علیه فرمای وې د سفیان نه خبره ما زده کړې ده وې دا وخت د شې د لکه تورا ک چرته په دې کار وکړو کار دی وکړو کار دی په ونه کې ګور ځم په وښني دا سمون وساسو د عمر دا د ورسو د ساتون نه جوړ دی سات اورس تیر شو ک کارم پکې وکړي خطر کې نه وخت تول وې ده سبب بل خختل ویږي بل ورځ بل خختل ویږي به هیڅ شم پاتې نشي د بیزه کتابونه دا شیونه قتل ډرامو له وختونه ورکول واغې لکه نسله دا د څه فتنه راشي اکثر خلک بغیر غیر شي وي دي و ستيري بور باندې عبد الله ابن مسعود له شړی ویلي ورازه چې مجلس کو اول د انور ودره ودغینه برسه به مجلس کو نور د روان اسمانه وخت د تیری او زری هم څه به تیر شم بای سلف دا بل وکش کاش زمون په دې مېدو کې چرته سنگریزنه پراتی وي چې یو کړ دې بیت الخلا لاړو نور لاړم نه وي د وخت دومره قدر قیمت الزمانه اهل علم فرمایي لسم قسم د فتنون لوی فتنه چې التصاویر تصویران استل اکثر خلک بده کې اختري وس خاص کړه د دین او جوانانو رخصتین دي څوک په یو طرف باندې شکر لوي څوک بل طرف باندې ال تصویران او با سودا شاټه کو اق شاټه کو دا فتنو کې فتنه را محمد رسول الله فرمایي
ورځ قیامت په ټول انسانانو کې چې سخت عذاب ولا دی هغه انسان چې هغه تصویر خلق له وباسي رسول الله فرمایي چې بکم کور کې تصویر الله رحمت ملائکم نه راشي دا مولین ډېر سادهګان دي زوی چې دا پویږي نه په دې خبره باندې دماغ خلاص نه جلګه دا تصویر جایز دی دا په دې موبایل باندې او کیمرا باندې او بل شي باندې دا مجسمه چیرته حرام را او په هر ځای کې دا پروګرامونه دي شروع کړي دا حرام کار دی ناروا کار دی کوم مصرین سادهګان چې بری باندې دماغ خلاص نه موږ دغه مقلدین نه نه دغه بشروانی منګ الله رسول بشروانی محمد رسول الله دې حرام ویری دي ځان ته ساتل په کار دی چې کم سړی د تصویران وباسي بغیر د ضرورت نه ضرورت دا منه تشکیره پاسپورت په پیسو باندې کم تصویري یا دا یو سړی ورښوي دغه تصویر وباسي یا څه حج د پاره دغه تصویرونه وباسي ا دین را په دې خو دا ټول حرام دي حرام دي حرام دي لوی فتنه دا کدا دی وست د الله د رحمت ملائک ساکول رزینا په ورځ قیامت به سخت عذاب تعالی د الله درکې کاغه په موبایل باندې وباسي کاغه په کیمرا وباسي کبه بل شو باسي په ارش باندې یو لسمه فتنه علماء دا خبره ذکر کړي دا زیت موبایل ساتل زیت کمپیوټر ساتل زیت ګاډي ساتل او د شي آلات ځان سره ساتل چې ستاسو د ضرورت نشي ته به ور واقعي یو ساده غو موبایل ولو پاکي ست کاروبار ختميږي نو خبره په وګه خبره په واوره او قیمتي شي ځان سره وساته په دې کې 10 شی ور واچو پاکي کې هغه شی ور واچو دیو ګاډي په ځای باندې دوه درې ګاډي تلري دیو کمپیوټر په ځای باندې دوه درې تلري ته پوښه په دې باندې چې ورته فتنه کې واقع شي لیکن د ضرورت موافق چرته یو کار دی وکړي نو دا به جایز دی دغه به څه ممانعت نشته ځکه په دې شی باندې اکثر خلک د الله د ذکر نه ایسه غفلت کې واقع کیږي دولسمه خطرناکه فتنه ده کثرت الاختلاط بالناس د خلق سره ډیر زیات کې نشتل زیات کې نشتل او د زیات سفرونه د دې کور نه به زی وتل او د جمعات نه به زی وتل بغیر د پیدنه ته پوښه بدی باندې چې ته ګوره په فتنو کې حدیث کې راځي د محمد رسول الله ملګری او صحابه ویل یا رسول الله موږ له اجازه وکړو چکر وایو رسول الله ورته ویل ابو داود کې راځي و ان سیاحه امه الجهاد فی سبیل الله زما د امت جهاد خدای رجی سړی په سبیل الله جهاد لوزي اې دی وجنه اوروت کې دام راځي و په خپل ګناه باندې وژاړه کور کې کینه بغیر د ضرورت نه کور نه وزم او جمعات کې کینه ته پوښه بدی باندې چې ته کامیابی په طرف باندې روان شوي زیات کې نسل لري انسان زړه بربادي زیات خبرو کې د سړنه دروغ ویل کېږي غیبت کېږي غفلت کې واقع کېږي او تاسو د وګوره تجربه سره دا خبره ثابته را د رسمي کې څه فتنه علماء دا ذکر کړی دا زیات مشاجرت به زیه باسوده کړتی په معمولی خبره باندې باس ارچا سره خطا او سوال لسمه نشه خطرناک فتنه ده چې اکثر خلک بدی باندې پویږي نه قسوه القلب زړه نرمېدل سختېدل رسول الله فرمایي د انسان د بدبختۍ نه لوی علامه دار چې سترګې وښ کی زینا قران کې الله فرمایي درې قسمه کاني دي یو کاني دا چې وچوي وبتی روان شي بل کاني دا چې وچوي داغه لګ لګ څاڅ کې وشو دریم کاني د الله د یره د وجنه راون غړيږي قرطبي لیکلي چې قران کله بیانېږي په کار دا چې سره سترګې نه وښ کی لاړ شي کني سترګې به ډن ډن شو کده چې نشي د لړ کې دی باید خفغان راشي که په دې درې مرتبه کې تو واقع نشي نو پوهشه بده باندې چې د الله په نسبت سپیرو بدبخت انسان دی داس لکه کېدل پزید غف شپ باندې پزید خوراکونو باندې پزید اختلاط باندې داخل کیږي نرمي کې پدې چې د الله ذکر کوا تلاوت کوا یتیم باندې رحم کوا صدقه کوا جنازو کې برخه اخلا مسکینانو باندې خرچي کوا صله رحمین کوا او پنځه سم ناشنا فتنه را ده چې د الله او د الله رسول په مقابل کې خلک یو بل قانون کې دي چې لکه ترقی پدې کې ده او پدې کې باید منصب لمن ځان ورسو دا نو د شي عظیمه فتنه جوړې انسانان به د ایمان نور خلاصي د الله او د الله رسول خبره کمزوري غني او د بل شي قوي غني شپارسمه فتنه علماء دام ذکر کړی د يهودو نصارو دعوت دا ډېر خطرناک فتنه ده دغه دعوت په مختلف رنگونو باندې حتی تر دې پورې په دې ګلو باندې چې د موږ تاسو خروج په دې باندې ډېر صلیب علامات باندې جوړ کړی دي زمونږ په میده کې دنه کار کوي زمونږ جامع اغوستري په دې کې دغه علامات دي زمونږ خوراک او اسکاک دغه سره دغه غو مشابهت دي د شیعه دعوت قبل ول د اسماعیلانو دعوت قبل ول د يهودانو دعوت قبل ول د نصارو دعوت اغه لبیک ویل یو سړی به مقرري کی بنی شلک اسمه دومره سره ډالر تنخواه ده زما دومره معاش دی خو په دې پویګنه چې لکه دا مال څوک راکې کوم ځای کې ځکینم ته پوهې شه بده باندې قسم په الله چې دا سړی د فتنو په دې منځ کې راګیر دی محمد رسول الله فرمایي وکم سړی چې د مشرک سره رسوليږي اوړي راوړي په ورځ قیامت به حشرم دی غوښلو شي یو اثر کې راځي اوحى الله الى نبي من انبياء بني اسرائيل الله د بني اسرائيل پیغمبر له ویل چې د قوم له وایا چې کوم ځای کې زما دشمنان اوسېږي الته اوسېږي ما چې د کوم دغه خوراک کې دغه خوراک مکوي چې د کوم شي نسکا کې دغه نسکاک مکوي
چې کومه جامه خوندې اسی جامه ما خوندې چې په کوم گاډو درسنګ کې ګرځي هغه کې ګرځي ما کینه تاسو به زما د دشمنان شي لکه اقش زما دشمنان دي وس راځي ګورئ چې دا $100 تعالی خوندې درکړې دا نشه کې راغلي خدای معلومات ته نشي چې لکه دا مال څوک راکیو د سر پر ما استعمالي فتنه کې واقعي اخري نتیجه بری به کفر او زندقیت دین اساس ساتل پکار دي ولا سم فتنه علماء دا هم ذکر کړی دا ودا سخت مرزونه شکل انسان بکی بے صبر شي اتلسمه فتنه روایت د مسلم کې راځي چې کله مور او پلار د خپل بچی راخیراو کی دا ګورډه خطرناک فتنه رسول الله فرمایي وی پلار د منځنی د جنت منځنی دروازه خو خستا چې ذایقه کې ساتي د دوی پر رضا کې څنګه د الله رضا خو کله مور پلار ته په دې طرف باندې رواني چایي د الله او د الله رسول مقابله به ته ځان ساتل نو چې مور درته کېرا وکړه او پلار درته کېرا وکړه برباد شوی فتنه کې واقع شوی تباہ شوی مخکې تر دوی چې د الله فتنه راځي هغه راځي کا او نو نسمه خطرناک فتنه العلماء السوء الذين يخطبون الناس بالخرافات ناکار مولیان دړي لوی فتنه را حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیامت نږدې قیامت په علاماتو کې دا یو مولا شیطان برشي د مولا په نوم باندې په یو ځای کې به تقریر وکړي ایست داخله به ګډ وډ شي شک به واچوي غلطه خبره به کې نور به وتکتي دا قوم به چې لکه فلاني مولوی سي خودش ناشته خبره وکړو دی وکړو تاسو د څه خبرې کوي الکه مولا تعالی معلوم دی نه په شکل پیژنو نو د اسمانه تکتیدلې دي اقا مولین شي خطرناک دي د الله او د الله رسول دین ورانی په دې عنوان ورانی چې موږ د دین دی پاکي لګي او په واقع نفس الامر کې د رسول الله د حدیث په سیر اخصره د صحابه په سیر اخصره د الله په سیر اخصره دا ګورړې لوی فتنه ده اې دی وجه عبد الله بن مبارک فرمای العلم دين دا علم دین د فنزر عمن تاخذون دینکم تاسو ګره د چانه دین اخلي ارچلا ګونډه ما ته ما تحقیق دي شلیو کې لکه دا شاګرد دي او دا کوم خبره موږ لکې او دا کوم خبره چې وکړه د شپې ور باندې سوچو چې لکه دا قرآن او سنت په طلب باندې زوت تلم دا څنګه برابر ده څومره نه ده که اشه د ارشا په ور رواني کې نو غیر بشي رسول الله فرمایي چې کله قیامت معراج د ختم برا یو قوم ولیدو چې د ور په بیتګانو باندې شونډه غوسولې یما پښتنه وکړه داخله څوک دی وې دا ستاسو د امت خطیبان دي خلکو له وینا کوي او عمل به نه کوي دومره خطرناک خبره سخت فتنه رولې فتنه رسول الله فرمایي چې په خپل امت باندې شیرېګه ماغه هغه منافق نه چې پوي شي والا به اړي راړي بداشه به خلکو له به دیني په دین کې ښکارا کی قران کې الله فرمایي زخرف القول دا معنا دا وسپنه ده لیکن د پاسه د رسول سره او به ور کړی خلکو له پیش کې ودا ستر په څو اخلي اځي ظاهري رنګ د سترو د منځ کې الله وی اچ نشتا نو بازي مولین تاسو له دې تقریرونه وکي د خبره تاسو له وکي چې تب وې دا دین د واغ دین نه تحقیق وکړ د خبره شلمه او یو اجتماع اخرې د خبره د نیکانو خلکو خیره د ډېرې فتنه را سعد رضی الله عنه هغه یو چاله خیره وکړه رب العالمین د فتنه کې واقع کا وی هغه سړی سپینګیره شو کوڅو کې بناستو بخاری کې روایت دی وی دا ورځي بالکل دلان سترګو باندې پرتی وی او پردي ماشومان په دې کوناټو باندې چلی د نیکانو د خیره نه ځان ساته قسم په الله څومره خلک په جرأت کې لګیږي ابن عساکر روایت را نقل کړي لحم العلماء مسمومه د علماء غوکی ودار ظاهر نه ډکړي او دا مولاني پر خپل درسونه کې دی حق پر سالم بچ جبر اوس پړي چې هغه دا خبرې کړي دي او د شی وینه کړي دا حق ویل دي او ته بس داغه خبره سرسریز راوالي سره چوکو خبر لزور ورکی ته هغه بیان واوره داغه خبري واوره چې هغه رښتیا د قران او سنت دشمن دي کړي هغه حاملي کداغه بس جبر واړه ولا نو یاد سات الله بری بدشي فتنه کې واقع کی چې به بس پنګيري فقیر به چوکونه کې بناسي خیر بغواړي او په زنا کې بواقع شي خطرناک فتنه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي تاسو مفلس پیژنې صحابه ویل درهم او دینار چنه لري بنا ډیر عملونه به کړي په ورځ قیامت به ایسا الله دا هغه چاله ورکی د چا به غیبت کړي د چایو د چابل نن په دې خلکو کې څومره فتنه ده عبد الله ابن عمر په مجلس کې ناشته د حجاج ابن یوسف بدی چا بیان کړو چې حجاج ابن یوسف دلته ناس وتا دا خبره کوله شو وینا وی قسم په الله چې رسول الله په وخت کې موږ هم دې غیبت ویلي رسول الله فرمایي ابو داود کې روایت دی چې کله معراج ختم یو قوم ولیدو چې سخت تیر نو کاني ودا خپل مخونو سینې په تراشلې وی ما ته پوښتنه کې داخله څوک دی وی دا غیبت کوون کړي رسول الله فرمایي غیبت دا معنی ذکر کا اخا کا یا دول ستا مسلمان رول را پدې چې صفت چې غیبت غني صحابه دا پوښتنه کې دا صفت پکې وی کدا پکې دا غیبت دی او کدا پکې نه به بهتان دی بس روایت کې دا نه زنا نم ساخه دی معنا دا که زنا دی وکړه الله نه بکنه غواړي الله به معاف کوي خو چې غیبت دی وکي تر څو پوری چې هغه سنت تا بکنه نه وکړي الله دې به نه معاف کوي لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ
امام مالک رحمت الله علیه توجیه کړي کاغه سړی لري دی او یا دغه جنجال جوړیږي نو د شپې په منځ کې د الله نه دعاګانې وغواړه چې الله ما معاف کاغه معاف کوم امید در چې الله به تام معاف کاغه به معاف کړي دې به طریقه را او نشه حدیث خدام دی رسول الله فرمایي من عاد لي ولی ان سوچ زما د دشمن سره دشمنی وکي زما د دوست سره چې دشمنی وکي فقط اذنته بالحرب دې شری ما اعلان د جنگ کړی دی الله تعالی اعلان د جنگ کوي اخري لوی فتنه اغه جهل او ناپوی ډېر خطرناک فتنه ده چې موږ اکثر انسانان باندې کې واقع دي تر رسول الله د صحیح حدیث مقابله وو کې ته بولا ګمان کې چې دا چرته یو لوی مدرسې نه فارغ دی په یو عمل باندې برد وکي نو که چرته د هفته پروز باندې ان شاء الله ژوند باقی وي داخله فتنه اقسام شو نو به دا خبره ذکر کوو چې انسان د فتنو نه په څه باندې بچ کیږي قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي شل کارونه الله او رسول موږ له خود لیدي سو کارونه نه اجمالی چې فتنه موږ ته شو ویلې مال لوی فتنه چې حرامي اولاد لوی فتنه چې الله د ذکر نه دی اړي زنانه لوی فتنه چې الله د ذکر نه دی اړي دنیا په حرامه ګټل او د قشانه اق علوم دنیوي زکول چې الله او د الله د رسول په مقابله کې ورودري او کې دې په خدمت کې ولګي دی به خدا مزید به د څه ډول تنظیم کې داخلي دل چې هغه حق او باطل کې فرق نه کول دغه په ارمانه تایید او لوی فتنه به دلیل چې په سره باندې چې الله رسول هغه لپاره مات را ماچ بعضی بيدینه مؤسسات او هغه کتابونه چې هغه خلکو د ځان لیکلي دروغ او خلکو کې مصروف ساتي او هیڅ هم بکني تصویر استلا زیات اختلاط د خلکو سره به زیات بحثونه کول د زړه کلکوالي او د قشن د يهودانو سره دعوت اقا مرسي انسان به کې به صبر شي د مور او پلار خیره د نکار علماء سره ناسه نیکان خلک چې طالب دوی غواړي او جهلا نو کدا هفته پروس چرته ان شاء الله ژوندې بیا به موږ شل هغه علاجونه وکړو چې الله رسول موږ له ویل د لوی نعمت موږ الله رسول دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د دنیا په انعاماتو باندې اطلاق د نعمت کیږي مجازن لله الحمد ابن کثیر لګي چې ارض صبر قران او سنت کې زمون کامیابی پم دې کې ذکر کړی شوی دا نه کمې اسباب دې کې ذکر کړی شوی دي رب العالمین دې موږ تاسو یې شي فتنونه وساتي وکړه د مانځي یو سړی د شي تصور کې چې د الله په کو کې مسجد کې سجده کړم نو پای سلف ودا ویلې په قسم په الله چې موږ له دا سجده کو دي چې محسوسه لکه بعض روایت کې لکه رب العالمین د خپل ما بین کې دا څومره خوان کې دا سوچ وکي دا چې په مانځ په خشوع خضوع کې او تلقین دي چې انسان په دې کیفیت باندې سجده وکي چې د لوی الله دربار د قدمونو په ما بین کې نو کدا سوچ تورور ان شاء الله سمانات دې کې نشه ظالم بشر چاته ویل کېږي چې داغه احکامات داغه فیصله او داغه خبري داغه کړه وړه د الله او د الله رسول په مخابره کې واقعي بذکر ویل شي یو سړی جنوب په دې حالت کې مرشد لپاره غسل شته او کنيشته یو خو هم دا یو غسل ته کافری لیکن کچرته یو سړی جنوبي او د اسلام د دشمنانو د خوانو ویشتل شو شهید شو به د غسل مو ورکوا اگر کله هم بسریم کور کې کړي وجه داله حنزله رضی الله چې کله شهید شو نو د کور والانه د پوسو کې ملائکه ورته غسل ورکول چې د څه مسله وي چې کله هم بستری وکړو بس غزا مسله ډاله میدان له تو ځان شهید کې قسم په الله ملائکه ورته غسل ورکول به کار نه دي هم دا یو غسل ورته کافي کېږي مور له کنزل او مور له گزار کول د اسلام دا خو ډیر عظیمه ګناه ده دا به کم زړی چې په مور له کنزل وکي او مور باندې گزار وکي تصور بالکل نشي کېږي کچرته کړي د رب العالمین نه بخنه غواړي دغه نه بخنه غواړي در لپاره په کامل معنا د خدمت کوا دا څه خبره ده وکړه چې انسان په تصور کې بالکل نشته په وظیفه کې خوراک کول جایز دي کنه وظیفه بس اخون دروازه باندې الله رحم وکینو دا پروګرام هغه شروع کړي قسم په الله کا شرط نه وي لکه څنګه چې د نور خلک د دنیوي علوم باندې عمل لګي دي دیندار خلکو هم دا لګول خدا عادت د پوخانه د خراب راغی باید موږ تاسو د تربيت د خپل اولاد ملګرو لور کو ترڅو اې دي شي نور باندې بچ شو خیر د ډیره کډوړي بنو خوري سپورې خوري درې وخت بینو خوري دوه وخت بینو خوري یو وخت به خوري دي شي نور باندې بچ شو الله رب العزت د شي اسلامي خلافت راولي چې بالکل دا شي نه یې ختم کی او د حلال مال نه حلال خرچه مسلمانانو باندې وشي من وراء حجاب دغه اشاره د قران کریم چې رب العالمین دا خبره ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله په درې طریقو یو دا چې غو ودو رسول الله اگر ظاهري دستر کې پټي خوځړې پیدار دلته الله وحي ورکوله خوب کی دویم دا چې د شي پرود بو الله ورته وحي وکړه دریم د انسان په شکل باندې ورته ملک راغی او څلورم دا معنی چې په خپل شکل به جبريل راغی دا ور باندې ډیره سخته تمامه ده یا بده چې سخته تمامه ده لکه یو غټ دی په هغه باندې سړی زنجیر راکاږي حدیث کې راځي او صحابي فرمایي رسول الله زما په خواب کې ناسو په ما باندې داورون نیولې یکیو چې وحي پېشترو شوې دومره زور مال راکې نشي زما داورون ماتو په شي کې ورنه خلا وتله مختلفه طریقې دغه دا معنی
وکه یو څوک خپل شي کفر یواد لا د مزدوري یا تعلیم په نوم باندې ولګي دغه موړ شخص به قبول شي وغیرہ ګناه شته کني شي صاحب د بار د محمدي مکتبه کې رساله خرچيږي د مسلمانانو اوسېدل په غیر مسلمان ممالکو کې په اتفاق د څلور وړ مذاهب سره چې هغه احناف دي شوافی دي مالکین دي حنابلہ دا حرام دي ځانته ساته کته دا ولي ګلو د اعمال سره شریک یو هغه په خوري باندې ورولې زین دي خلکو څومره جرأت دي خپل ګلاله بچي هغه په دې سفر باندې ورسیږي چې کله څوک ولي او کله دریاب کې بیچاره ډوب شي پیدل مزري په مقابل د $100 غټول کې خدا اصل کې پلار نه دي او هغه بچي نه دي کاغه کشر خو به مشله ټول دله متوجي دا کتاب ته وګوره 50 کالدار شیخ خرچيږي د څلور وړ مذاهب اتفاقی فیصله ده چې د غیر مسلم ممالک له مسلمان سره لګل د پاره د مزدوري دا حرام کبه سره لاړو درې شرطونه څلور به علماء ذکر کړي ستا په وړاندې باخره د اسلام بیزتی نه کوي تا په دې کارونه باندې مقررین چې د مسلمانانو بیزتی پکې او د قشنته خپل منځ او داس کوي ورسره او چې مسلمانانو ملک دا مزدوري پیدا کیږي نه هر چې تعلیم دی علماء دا خبره ذکر کړي کړه مسلمانانو په ملک چیرته تعلیم کیږي دا نور لا نور لیکن کبه نه کې دا عادت تا ورولې غلو خو لیکن د څه سړی ورولې چې هغه ول په دین باندې پوي د څه نه چې دې ځنه ورولې او دغه ځن تراشل راشي تراشل خو به پیژنې به دشمن پاتې د سره مشتګریوانو دا بو چې لکه زه د ملک بچي مو د مور بچي مو دای مواقع دا شرطونه چې پکې موجود دي رساله سن لواله بلال رضی الله عنه شهید شو په خپل مرګ وفات شوی دی بلال رضی الله عنه چې دا چې کله وفات کیدو زنانه ژړل ورته ویل چې ولی ژاړي وستا په فراق باندې وسبب منګه د خپل محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوو ته په دې باره کې ژړ مدینه معلومیږي چې دا په خپل مرګ وفات شوی دی خالد رضی الله عنه دا شهید او حکمی الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته شیخ الله ویلو دې وجن چاونه وشل میدان حشر رس په خو کې سره د معنا تیاری ورته وکړو آیا قران او حدیث کې د اسباب څه دغه معلوم کو چې بس ارچا خبره کوله ودا حق پرس مولا دا غیر حق پرس مولا چې سړی طالب عمل کوي ته چې قال الله قال رسول بس دغه حق پرس مولا دي او چې ویل ما ویل واغ ویل بس پیګه چې دا په بل خلاړو هغه شل ورکول خوراک وسکا په چپ لازمانه دا ما تاسو سره وعده کړو یقین تور چې وادم ډیر وکړو پرواله به الله دې توفیق راکړي شو پوره شي ان شاء الله کله مستقل په ورس په دې باندې خبره کو راکړه ورکړه په خلاص باندې دا ایمان دی او دا اسلام دی چپ لاس استعمالو دغه ورزان ساتل پکار دی مونږ خستا او طيب رزق راکې کوم کارونه وکړو خستا او طيب رزق هغه شی دغه لپاره سبب رسول الله ملګری دا ذکر کوي جهاد فی سبیل الله یو غریبانه خلکو چې کلم جهاد شروع کوي صلی الله مالدار جهاد کوا سوره واقعه ولا صله رحمی کوا سر منځنه اوس اسکار کو وغیرہ نو امید دار چې رب العالمین مصاب دې ذکر کی په دې رزق کې پر اخوال راولي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين بيقال ان شاء الله شب جمعه رب العالمین درزاره پر مرکز اور صلی الله تعالی علیه